سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. خوست ولایت کې لسګونه کسان راټول شوي او د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یې د خوښۍ جشن نیولی دی. الجزیره وایي طالبانو ورته ویلي چې دولت به یې د امیرالمؤمنین تر مشرۍ لاندې وي، د مشرتابه شورا به لري او په دې شورا کې به ټولو خواو ته برخه ورکوي. دوی دا هم وایي چې له امریکا سره د شورا په ترکیب خبرې کړي. امریکا ورته ویلي چې کرزی عبدالله حکمتیار محقق د په شورا کې شامل وي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد هم په یو ټویټ پیغام کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختم خبر ورکړی دی. خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې ټول افغانان نور په بشپړه سوله او ثبات کې ژوند وکړي. په پنجشیر کې د طالبانو او د هغوی د مخالفانو ترمنځ نښتې شوي دي. له پنجشیر څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د طالبانو په پنجشیر کې د هغه ځواک ترمنځ چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي نښتې شوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې د احمد مسعود او امرالله صالح په مشرۍ د مخالفانو یوه حمله یې په شا تنبولې ده. خو له بلې خوا د روسیې تاس خبري اژانس له پنجشیر څخه د خپلې یوې سرچینې په قول وایي چې مقاومت کوونکو د طالبانو حمله په شا تنبولې ده. تاس وایي سرچینې د دوشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې ورته وویل طالبانو هڅه وکړه د لویدیځ پوستو له لوري له اندراب څخه بغلان پنجشیر ته ننوځي، خو د دوی حمله په شا وتنبول شوه. طالبانو ته مرګ ژوبلې واوښتې، څو کسان یې ژوندي ونیول شول. اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسېدلې او وضعیت آرام دی. طالبان وایي د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې وروستی امریکایي عسکر له افغانستانه ووت او په دې توګه افغانستان په رښتینې معنا آزاد شو. مجاهد دغه راز وایي چې امریکایي ځواکونه د خپلو ټولو موخو په ترلاسه کولو بریالي نه شول او په وینا یې دلته یې ستره او له شرمه ډکه ماتې وخوړه. مجاهد دغه راز وویل چې طالبان له نړیوالو سره د ښو ډیپلوماتیکو اړیکو په لټه کې دي او په خبره یې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او افغان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. امریکا په رسمي توګه له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو وتل اعلان کړل او زیاته کړې ده چې په دغه هیواد کې 100 کلن نظامي ماموریت پای ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې په تیرو 18 ورځو کې شاوخوا 120,000 کسان له افغانستان نه ایستلي دي. د په خبره په دې کسانو کې امریکایي وګړي، د امریکا د متحدو هیوادونو وګړي، د دوی افغان همکاران او نور کسان شامل دي. جو بایدن ویلي چې دا ماموریت د امریکا په تاریخ کې بېمخینې و او په همدې سره یې په افغانستان کې 100 کلن نظامي حضور هم پای ته ورسېده. د روسیې تاس اژانس وایي چې نه اوسني طالبان د 100 کلو وړاندې طالبان دي او نه د نن نړۍ د 100 کلو وړاندې نړۍ ده. اژانس وایي د طالبانو لخوا نوی جوړیدونکی حکومت به د دوی له مخکیني حکومت سره مهم توپیر ولري او د دې احتمال اوس بیخي قوي دی چې دا ځل به نړیواله ټولنه په یوه غږ د طالبانو نوی حکومت په رسمیت وپیژني او افغانستان به د یو منځوي هیواد په توګه پاتې. د پاکستان پخواني وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ډلې رهبر نواز شریف تور پورې کړی چې اوسني حکومت ملک تباه کړی او عدالتونه یرغمل دي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې ته په وینا کې کړي دي. د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن جلسې ته په وینا کې خپله هغه خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې د پاکستان تحریک انصاف اوسنی حکومت جعلي او په درغلیو راوستل شوی دی. حکومت ویلي چې دا مشران خپلې درغلۍ پټول غواړي. بلینکن وایي طالبان باید په نوي باب کې زموږ ملاتړ او مشروعیت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکا د 100 کلن ماموریت د ختم اعلان سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن د دې سیاسي بدلون د څرګندولو ترڅنګ وویل چې د افغانستان په هکله نوی باب پیل شو. ښاغلي بلینکن وویل سر له نن نه مو په افغانستان کې خپل سیاسي حضور وځنډاوه او ډیپلوماتان مو قطر ته ولېږدول. بلینکن وویل چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته طالبان باید خپلې کړنې ژمنې پر ځای کړي او زیاته یې کړه چې مشروعیت او ملاتړ باید وګټل شي. ښاغلي بلینکن زیاته کړه د افغانستان سره مو د کار کولو نوی باب پیل شو. په دې کې به موږ په ډیپلوماسۍ مخې ته ځو. سیاسي ماموریت ختم شو او نوی سیاسي ماموریت پیل. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې طالبان باید خلکو ته د سفر کولو ازادي ورکړي، د میرمنو او اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي او پرېنږدي چې دا هیواد د ترهګرو په اډې بدل شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري په تازه خپارې شوي پریکړه لیک کې ویل شوي چې طالبانو په بیلو برخو کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي دي او هغه باید عملي کړي. سرچینه کاږي چې طالبانو دغه راز له افغانستان د مسؤل سفر ژمنه هم کړې ده او باید عمل ورباندې وکړي. د ملګرو ملتونو تازه پریکړه لیک ته له روسیې او چین پرته 14 هیوادونو مثبته رایه ورکړې ده. پریکړه لیک همداراز په افغانستان کې د ټول شمول او ټولو اړخونو ته د منلو وړ حکومت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې روانې ناندرۍ باید د خبرو له لارې حل شي. همداراز له طالبانو غوښتل شوي چې له قید او شرط پرته نړیوالو مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکړي او دغه راز باید ښځو او اقلیتونو ته په افغان حکومت کې محسوس او معنادار ګډون ورکړل شي. اروپایي ټولنه وايي باید له افغانستان د غیر قانوني کډوالۍ د نوې څپې مخنیوی وکړي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو ویلي چې که وضعیت همداسې دوام کوي نو ښایي په اروپایي هیوادونو کې د 2015 کال په څیر د کډوالۍ له امله بحران رامنځته شي. دغه هیوادونو ویلي چې په ګډه به یو کنفرانس جوړوي او په هغه کې به له افغانستانه د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. اروپایي ټولنه داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د تازه معلوماتو له مخې ښایي شاوخوا 15,000 افغانان د روان کال تر پایه له هیواده کډوال شي. ملګرو ملتونو پر نړیوالو غږ کړی چې د دغه کډوالو لاسنیوی وکړي او بشري همکاري دې نه هیروي. ملګري ملتونه وايي نړیوال مرستندویه بنسټونه باید په افغانستان کې له لوږې او بېوزلۍ سره د مبارزې په برخه کې همکاري ډیره کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان یا WFP په وروستیو ورځو کې له شاوخوا 80,000 اړمنو افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. هغه وایي چې په دغه هیواد کې لا هم زرګونه کسان لومړنیو خوراکي توکو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د پر نړیوالو خیریه او مرستندویه بنسټونو غږ کړی دی چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي او له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره خپلې همکارۍ ډیرې کړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن د اسرائیلیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. بلینکن په دې ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې امریکا او ملګري هیوادونه یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او د دې غوښتونکي دي چې د میرمنو حقونو ته درناوی وشي. د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارس پین ویلي دوی به د اړمنو کسانو ملاتړ او له خطر سره د مخ کسانو ایستلو ته ادامه ورکړي. هغې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید بشري حقونو ته درناوی او د مسؤلو سفرونو زمینه برابره کړل شي. قدرمنو لیدونکو دا و تر دې مهاله وروستي او مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.